انتظار مې د غمجنو سترګو تور اخلي ستا انتظار مې د غمجنو سترګو تور اخلي لکه ماشوم نه چې سړی څه شی په زور اخلي زما او ستا نامه به څه په دنیا راز پاتې شي زما او ستا نامه به څه په دنیا راز پاتې شي زما او ستا نامه چې خلک کور په کور اخلي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. پروګرام پیرزونې سره یو ځل بیا زه ستاسو کوربه محمد شاه خان دلکش حاضر یم. ملګرو، څنګه چې تاسو ته پته پروګرام پیرزونه کې همیشه دپاره موږ دا هڅه کړې ده چې د کار شاعران او د معیار شاعران راوچت کړو، په دغې سکرین یې تاسو ته وښیو. څنګه چې تاسو ته پته ده د پښتو ادب کې څومره رول یا څومره کردار د نارینهو شاعرانو دی، نو دغه شان دی زموږ تر څنګه زموږ خویندې هم ډېر غټ رول لري. په دغې لړ کې راسره نن پښتنه پیغله الماس خانم ناسته ده. د دوی په ژوند باندې خبرې کوو او دوی نه کلامونه هم اورو. ټولو نه مخکې پروګرام پیرزونه کې ورته سلامونه او احترامات. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه یې الماس؟ بالکل خیر خیریت. تاسو خیر؟ شکر الحمدلله. الماس، دې کې شک نشته دی چې تاسو ډېرې خوبیانې لرئ او پښتو ادب دپاره کار کوئ، شاعرۍ په اړه کې تاسو ډېر زیات مینوال ځان له پیدا کړي. دې نه علاوه تاسو انځورونه هم جوړوئ، خو ډېر مینوال به پیرزونې داسې چې تاسو به نه پیژنئ، هغوی سره خپله پیژنګلو وکړئ چې الماس خانم څوک ده، د کوم ځای سره تعلق ساتي؟ نوم مې الماس خانم دی، ملکنډ درګۍ هریانکوټ کلي سره تعلق لرم. په 10م جماعت کې سبق وایم. د سبق سره سره د مختلف هنرونو سره هم تعلق لرم. په ستن او تار په غلبیلونو انځورونه جوړوم، په غټو چاڼونو باندې په ستن او تار انځورونه جوړوم، مجسمې جوړوم او د دې ترڅنګ څه لږ ډېره شاعري هم کوم. ماشاءالله، بلها خوبیانې دې درکړي او الله دې وکړي چې دغه خوبیانې درکړي نورې لا هم زیاتې شي او د پښتو ژبې دپاره د پښتو کلتور دپاره نور کار هم وکړي. موږ فخر کوو په تاسو باندې چې ستاسو غوندې کې خویندې لرو چې زموږ د ژبې دپاره لګیا خدمت کوي. الماس خانم، دا راته هم ووایه چې الماس خانم خپل مینوال یا د پښتنو په زړونو کې ځای جوړول په څه شي جوړ کړی دی؟ یا په انځورونو باندې مو جوړ کړی دی یا د شعر په وجه باندې مو په خلکو ځان پیژندلی دی؟ ما زیاتره خلک د خپل هنر د وجې پیژني، د هغې سره زه شاعري هم کوم، نو د دواړو د وجې مې پیژني. صحیح. الله دې وکړي چې نور دې هم د خپل کار په وجه باندې خلک وپیژني. الماس، دا راته هم ووایه چې د پښتنو سیمه ده، د پښتنو په سیمه کې د بده مرغه کله چې هم د پښتنو پیغلو پښتو دپاره څه کار کړی دی یا په دغه سکرین باندې راغلی دي د خپلې ژبې دپاره څه کار کړی دی، څه ناڅه ډرامې ورپسې کېږي او لګیا تاسو سره داسې څه مسلې خو مخې له نه راځي یا د کور د اړخ نه درته څه مشکل خو نه و؟ نه، شکر دی په دې خو الله نه ډېر شکر ادا کوم چې تر اوسه په ما پسې داسې څه پروپاګنډا نه ده شوې څنګه چې په نورو جنکو پسې کېږي. او د کور طرفه هم ماته مکمل سپورټ دی. زما بابا جان شاعر دی، د کولاو ذهن مالک دی، نو ماته وایي چې که ته هر څه مخکې کول غواړې، که ته غواړې چې زه دې آرټسټه جوړه شم، که ته غواړې زه ډاکټره جوړه شم، زه دې استاذه جوړه شم یا بل څه، نو تا ته هره لاره کولاو ده، هره لار ته تللی شي. صحیح. الماس خانم، که چېرته شاعره نه وې یا د مجسمې انځورګره نه وې نو څه به وې؟ بیا کېدی شي چې ډاکټره وې، ځکه چې ډېره وړه ومه نو ځان نوم سره به مې ډاکټر الماس خانم لیکو. بیا په منځ کې بیا د آرټسټ دې طرف ته راغلمه، نو بیا مې د ډاکټرۍ سره هغه شوق ختم شو یا کم شو، نو اوس هم لږ ډېر شوق مې په زړه کې شته دی، خو مخکې به ګورم چې څه به جوړېږم. صحیح. الله دې درنه غټه ښځه جوړه کړي زموږ د پښتو ژبې دپاره کار وکړي. الماس خانم، دا راته ووایه چې په شاعرۍ کې مو په څه باندې ډېر کار کړی دی؟ په نظم باندې، غزلو باندې، چاربیتې باندې توجه مو په څه شي ورکړې ده؟ زیاتره زه غزل لیکم او په غزل باندې ډېر فوکس دی. صحیح. مطلب غزل ستاسو خوښ هم دی؟ بالکل ډېر مې خوښېږي. ستاسو هم خوښ دی، زموږ د مینوالو هم خوښ دی. خوښه دی نه چې شعرونه درنه واورو؟ ولې نه، بالکل. خپل یو غزل به سره شریک کړم. ارشاد غوږ. د چنار سورې په ګودر نه کېږي، د چنار سورې په ګودر نه کېږي، اوس هغه سود په پېښور نه کېږي، دلته کې اوس هر چا ازغي کرلي، دلته کې اوس د ګلو کر نه کېږي. ډېر ښه دی. د خپل وطن په بیرغ سر ورکوم، د خپل وطن په بیرغ سر ورکوم، اوس مې د دار نه هم خطر نه کېږي. ډېر ښه دی. بیا وایه دا شعر.
د خپل وطن په بیرغ سر ورکوم اوس مې د دار نه هم خطر نه کیږي نور مې د خدای نه څه غوښتلی نه دي نور مې د خدای نه څه غوښتلی نه دي خو بس وطن کې مې د شر نه کیږي هاي بیا وای دا شعرم نور مې د خدای نه څه غوښتلی نه دي خو بس وطن کې مې د شر نه کیږي په ادیره کې هر اختر تیروو په ادیره کې هر اختر تیروو الماس اتن اوس په اختر نه کیږي واه ډېر ښکلی دی الماس دغه ټکو لا دغه الفاظونو له مو کتابي شکل ورکړی دی او که نه ما ډېره محدود شاعري کړې ده ډېره لږه ځکه چې د دې سره زه نور هنرونو ته هم وخت ورکوم نو د دې په وجه باندې ما خپل شاعري له کتابي شکل نه دی ورکړی صحیح الله دې وکړي چې ستاسو دغه ټکي دغه الفاظونه موږ د کتاب په صفحو کې هم وګورو الماس دا راته ووایه چې د هنر دا کوم چې تاسو مجسمې جوړوئ د دغې استاز مو څوک دی زده کړې مو د چا نه کړي دي او د شاعرۍ زده کړې مو د چا نه کړي شاعري خو زده کیږي نه دا د چې لکه یو ماحول کې انسان پاتې شي نو شوق ورسره پیدا کیږي خو زده کیږي نه که فطري ته شاعر نه نو نشي زده کولی بالکل الهامي او تحفه د الله د سیټ نه الله طرفه ده بیا تاسو د مجسمو ذکر وکړو نو مجسمې ما د خپل مشر ورور کامران خان ارمان نه زده کړي دي هغوی به مجسمې جوړولې زما زړه کې هم شوق را پیدا شو نو ما یو ورځ دغه شانتي خاوره مې را خوشته کړله او هغې نه مې مجسمه جوړه کړه د مکرم خان سبا صاحب مجسمه و هغه زمانه ماته شوله ما سره اوس نشته دی خو د هغې نه پسته ما بیا نورې مجسمې هم جوړې صحیح داسې چېرته شوي دي چې تاسو کومه مجسمه جوړه کړي او هغې نه مسې کارټون جوړ کړی بیا راته کامران غوسه شوي نه داسې خو چېرته نه دي شوي ها مطلب ته د وخت نه مخکې استاد یې ماشاءالله ما لومبنۍ مجسمه چې جوړه کړم نو هغه بالکل ټیک وه کور کې ټول وي چې ټیک ته خو ما هغې له عکسونه هم نه وو اخیستي چې هغه ماته شولې ځکه چې کور کې داسې صحیح ځای نه و آرټ ګیلري نه وه چې هغې کې ما ږدلې وې محفوظ شوې وې د هغې له وجې ماته شوله بیا صحیح الماس خبرې به هم کوو شعرونه به درنه هم اورو نور به راسره شریکوئ یو بل غزل به سره شریک کړم ارشاد اوري دا چې پسترګو کې غلا ښکاري دا چې پسترګو کې غلا ښکاري زما د مینې نه په شا ښکاري خلک د زړه سره تشبیه ورکوي ماته د زړه دننه سا ښکاري او کتاب په لاس پیغله مکتب ته چیزي کتاب په لاس پیغله مکتب ته چیزي په هغه کلي کې رڼا ښکاري واه ډېر ښکلی بیا وایه دا شعر کتاب په لاس پیغله مکتب ته چیزي په هغه کلي کې رڼا ښکاري د ژوند معنی باندې چې څوک پوهیږي هر یو هنر ورته زیبا ښکاري ډېر ښکلی دی او ځای چې ښکاره کړو نن د نن ستوري د سبا ستوري به سبا ښکاري ډېر ښکلی دی بیا وایه دا شعر ځای چې ښکاره کړو نن د نن ستوري د سبا ستوري به سبا ښکاري چې په نیازبینه خوله یې کړي راته هره خیره راته دعا ښکاري او یارانو سترګو کې مې لږ وګورئ د جانان نوم پکې صفا ښکاري ډېره مننه ډېر ښکلی دی الماس د کومو شخصیاتو انځورونه مو جوړ کړي دي ما اکثر لګتلي چې تاسو د پښتنو انځورونه جوړ کړي دي او هغې کې زیات شمېر د افغانستان د مشرانو دی څه وجه کیدی شي چې د دې ځای مشران انځورونه مو نه دي جوړ کړي یا توجه له نه ورکوئ هغه ځای سره ستاسو لږ مینه ډېره زیاته ده مونږ ټول پښتانه یو که نه نو زمونږ چې څونه هم مشران تیر شوي دي پښتو سره دغه دي زمونږ پلاران دي نیکونه دي نو زیاتره مینه زما د هغوی سره ځکه ده چې هغه زموږ مشران دي پکار دی چې مونږ هغه نړۍ ته وښیو چې زموږ په منځ کې هم داسې مشران تیر شوي دي چې پښتو ادب دپاره یې کار کړی دی زموږ د پښتنو دپاره یې کار کړی دی نو تاسو کتلی شئ چې ما د احمد شاه بابا انځور جوړ کړی دی میرویس خان نیکه انځور مې جوړ کړی دی د خان شهید بابا انځور مې جوړ کړی دی دغه شانتي د فقیر اپي صاحب د غازی عمر خان جندولي نو څونه چې هم زموږ د پښتنو مشران دي ما د هغوی انځورونه جوړ کړي دي صحیح ملګرو ته د یاده وي چې دې وخت کې به ډېر افغانان وروڼه زموږ ویډیو ګوري هغوی ته زه دا په ګوته کوم چې زه هم د افغانستان کونړ ولایت سره تعلق ساتم دا سوال مې د ټول افغانستان په نمایندګۍ وکړو ملګري تنقید ته نه کیني چې یاره دا ګل خان دی دغه شان سوالونه کوي یا دې باندې افغانستان د مشرانو عکسونه جوړوي نو زوره نه کوي بلکل نه زه خوشحالیږم چې د پښتو دپاره چا هم کار کړی
د هغې حق جوړیږي چې د هغې انځور دې جوړ شي، د هغې نوم دې اوچت شي. نو الماس خانم چاڼ کړی دی، د هغې خلکو انځورونه یې جوړ کړي دي کومو خلکو چې حق و او د هغې حق دی، په کار دی چې د هغې اوازونه اوچت شي. الماس غزل را سره بل شریک کړي. د خپل بابا جان یو کلام به سره شریک کړم. خوند به وکړي اورئ. نن چې څنګه پښتونخوا کندر کندر ده، نن چې څنګه پښتونخوا کندر کندر ده، د پښتون دښمنه کور دې داسې ړنګ شه چې زمونږ ملالۍ چا سرتوري کړي، چې زمونږ ملالۍ چا سرتوري کړي، ارتینۍ په ریښتوني تهمت رنګ شه. ډېر ښکلی دی. چې پردی جنګ یې زما کور ته راوړی، چې پردی جنګ یې چې پردی جنګ یې زما کور ته راوړی، د هغوی په انغري جنګ شه. واه بیا وایه دا شعر. چې پردی جنګ یې زما کور ته راوړی، د هغوی په انغري جنګ شه. چې زما د قام سهره دې کړه بدنامه، چې زما د قام سهره دې کړه بدنامه، چې زما د قام سهره دې کړه بدنامه، خدای دې نسل زرغون مکړه ګور دې تنګ شه. هاي بیا وایه دا شعر. چې زما د قام، چې زما د قام سهره دې کړه بدنامه، خدای دې نسل زرغون مکړه ګور دې تنګ شه. د مظلوم ولس آهونه درپسې شه، د مظلوم ولس آهونه درپسې شه، ستا مغرور سر په خوله کې د نهنګ شه. پښتنو له دې شملې په وینو سرې کړي، پښتنو له دې شملې په وینو سرې کړي، دیوالونه دې د سر په وینو رنګ شه. پښتنو له دې شملې په وینو سرې کړي، دیوالونه دې د سر په وینو رنګ شه. ډېره مننه. واه ډېر ښکلی. الماس خانم د بابا جان غزلو دی کې هو شک نشته چې د کمال لیک کوي هغې، خو تاسو ډېر د کمال انداز هم لرئ. الماس دې وخت کې په نن دور کې په سوشل میډیا باندې پښتنې پیغلې راپاسېدلې دي، په نوم یې ځان له مقام یا په هر طریقه باندې ځان له مقام پیدا کړی دی. د ډېرو پښتنو پیغلو زه به ستاسو مثال ورکړم، ستاسو نومونه یې هم بدنام کړي یا د ډېرو پښتنو پیغلو مخه یې ونیوله. هغې پیغلو ته څه پیغام ورکول غواړئ کوم چې ستاسو په شان باعزته پیغلو له لاره کې خنډ جوړیږي؟ هغوی ته خو به زه دا ووایم چې دې خلکو ته مه ګورئ چې نن ستاسو په لار کې خنډ جوړیږي، سبا چې تاسو داسې مقام ته ورسئ چې هغه د عزت مقام وي، نو ټول پښتانه په تاسو باندې فخر کوي. او دغه هم کم چې نن ستاسو په لاره کې خنډ جوړیږي، دا به هم تاسو د فخر په جوړ یادوي چې دا زما خور ده، دا زما لور ده. نو پکار نه ده چې مونږ هغوی ته غوږ کیږدو چې زمونږ په باره کې هغوی څه وایي، خو په ذهن کې دا ساتل پکار چې زه کوم طرف ته روان یم، آیا زه د قام په ښېګړه کې روان یم او که نه زما د زه چې کوم قدم ږدم دا زما د کور او زما د قام په بېعزتۍ کې دی. نو پکار ده چې هره پیغله دا کوشش وکړي چې هغه شاته لاړ نه شي او مخ په وړاندې تګ وکړي. صحیح. بالکل ملګرو، زه به د الماس خانم خبرې سره خبره غبرګه کم. کومه پیغله چې د خپل ژبې خیال ساتي، کومه پیغله چې د خپل د ورور د خپل بابا د پټګي خیال ساتي، هغې پیغلې پسې هیڅ کله هم خبرې نه کیږي. کومو خلکو چې خپل معیار هېر کړی دی یا خپل مشران هېر کړی دي، نو هغوی خپل مقام هم هېر کړی دی. الماس ایاسپزل داودزی زموږ د دې پیج پیرزونې مشر دی، پروډیوسر دی، ګرځي ستاسو په شان د قابل خلک راوچتوي، په دغې سکرینې خلکو ته ښیي. دغې زیار ته په کوم نظر باندې ګورئ؟ دا خو ډېر زیات ښه کار کوي. نن چې څنګه زه د دنیا سره معرفي کړم، دغه شانتې به تاسو ګرځئ او زموږ چې نورې پښتنې پیغلې کمې دي، هغوی دنیا ته نه دي ښکاره چې داسې څوک هم ژوند کوي چې د پښتنو دپاره کار کوي. نو دا ډېره زیاته د فخر خبره ده زموږ دپاره هم او د هغوی دپاره هم. موږ د هغوی یوه نړۍ مننه کوو چې داسې ښکلی کار یې روان کړی دی. صحیح. اخره کې د پیرزونې مینوالو له پیغام ورکړئ، بیا به پروګرام راغونډو. د پیرزونې مینوالو ته او زما مینوالو ته خو مې دا پیغام دی چې په خپل منځ کې په امن کې اوسئ، او بل دا چې زمونږ په معاشره کې د تعلیم ډېر زیات کمی دی. نو پکار ده چې که هغه زنانه وي که نارینه وي چې هغه تعلیم باندې توجه ورکړي. د تعلیم سره مختلف قسم چې معاشره کې کومې خرابیان دي دا ټول لرې کېدلی شي، بېروزګاري هر څه چې دي هغه لرې کېدلی شي. نو تعلیم ډېر زیات ضروري دی، پکار دی چې هر څوک تعلیم حاصل کړي. ډېره مننه. الماس خانم پروګرام پیرزونې له دې وخت ورکړو، ناستې مو راسره وکړو، د ناستي او د وخت راکولو مو یو نړۍ مننه کوم. تاسو هم مننه، د راتګ مو ډېره مننه. ډېره زیاته مننه. لویه ښځه شي. ګرانو کتونکو، الماس خانم وه پښتنه پیغله وه، پښتنۍ خبرې مو ورتې واورېدې، پښتانه لیک مو ورتې واورېدې، ښکلې غزلې را سره شریکې کړي. مننه یې کوم، ستاسو هم مننه کوم چې تر دې وخته مو برداشت کړو. انشاءالله د یو نوي ملګري سره بیا ملاقات کېږي. تر هغې دمه چېرته یې؟ ادباد او بریالي اوسئ.